الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معزز قدرمند و محترم ورونو، دا چې د سفر میاشت آغاز کړی دی او د سفر مبارک میاشت را نوې سوه، نو د دغې میاشتې په راتګ سره د ډیرو خلکو یا د ډیرو زنانو دا عقیده وي چې دا میاشت د بدپالۍ او دا میاشت د بدمرغۍ میاشت بولي، او دوی وایي چې دا میاشت د بلاګانو د غم میاشت ده، او په دې میاشت د سفر کې دوی واده نه کوي، سفر نه کوي. او بله خبره ده چې کله دا میاشت وځي دوی خپلې خوشحالۍ څرګندوي، نو د میاشتې په وتلو سره د خوشحالۍ مراسم هغه نیسي. نو دا ټول هغه شیان دي چې د جاهلیت په زمانه کې دا وه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام او د اسلام تر رڼا چې مخکې کمې تیارې وې د جاهلیت زمانه وه، په هغې کې دا عقیده ساتل کېده چې د سفر میاشت دا د بدپالۍ او د بدمرغۍ میاشت ده. خو لیکن چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و دنیا ته رالی او د اسلام رڼا راله، نو هغه د جاهلیت چې کوم عقاید وه هغه یې ټول رد کړل چې هغه د ځانه جوړ شوي رواجونه او دروغ دي. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل لا عدوى ولا غول ولا صفره، چې د دې خلاصه دا راوځي چې د ناروغۍ سرایت نشته، د انسان څخه لاره ورکوونکی شیطان یا پیری نشته، او ولا سفره او د سفر په میاشتې باندې بدپالي نیول دا نسته. په صحیح مسلم شریف کې دا حدیث راځي. نو دا هغه درې شان په حدیث کې ذکر شوه چې دا هم د جاهلیت په زمانه کې وه، پر دې باندې جاهلو خلقو عقیده درلودل. نو د اسلام پر راتګ سره پر هغو باندې عقیده درلودل هغه رد سوه چې عقیده ور باندې ساتل نه دي پکار. اوس دغه چې نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې لا عدوا ولا غول ولا صفره، د دې تورو تفسیرونه یا تشریح چې کومې محدثونو کړي دي د هغې لپاره ډېر تفاسیر یا ډېر تشریحات راغلي دي. عدوا هغه دې ته وایي چې بعضې کسان دا عقیده لري چې کله یو شخص ناجوړی وي او د هغه ناجوړي و بل چاته هم سرایت کوي و بل چاته هم ورځي، نو په دغه روایت کې دا خبره صریح رد سوه چې د یوه سړي ناروغي و بل چاته سرایت نه کوي تر څو چې د الله رب العزت قضا او فیصله پر هغې باندې نه وي سوې. او معتبره قول چې فقهاو او محدثینو لیکلی دی هغه هم دا دی چې د یوه شخص څخه و بل ته ناروغي ورتلل دا د الله رب العزت تر قضا او فیصلې پورې اړه لري. که چېرته د الله رب العزت قضا او فیصله پر دې باندې وه، نو دا بل شخص ته هم دا مریضي ورځي. که د الله رب العزت فیصله او قضا پر هغې باندې نه وي، هېڅکله د یوه ناروغ دغه مریضي و بل شخص ته سرایت او تګ نه کوي. دا په دې کې راجح قول دی. دغه د جاهلیت په زمانه کې د خلکو عقیده وه، او اوس کې هم دا د چا ما عقیده ده، نو دا عقیده په شریعت کې رد سوه. دویم غول. دا غول د دې هم ډېر تفاسیر راغلي. داسې یو تخیلي شیطان یا پیري ته ویل کېږي چې انسان ته فکرونه او سوچونه ورچوي. د جاهلیت په زمانه کې د خلکو دا عقیده وه چې که څوک په یو دشته کې په صحرا کې وي،
نو هلته یو شیطان دی یا یو پیری دی چې د انسانانو څخه لار ورکوي او غلطه لار ورښوي یا یې بیروي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ولا غوله، هغه غول شیطان یا پیری هغه نشته، هغه عقیده یې رد کړله. او دا شان چې ولا سفره، د دې په تفسیر کې هم مختلف اقوال راغلي دي. د دې څخه معتبر قول دا دی چې دغه د سفر څخه د سفر المظفر دا میاشت مراد ده. نو د جاهلیت د زمانې د خلکو داسې یوه عقیده وه چې د سفر میاشت به یې په بدپالۍ باندې نیوله یا به ویل دا د بدمرغۍ میاشت ده او په دې میاشت کې به یې کوزده او واده دا هیڅ خوشحالي نه جوړوله او دا میاشت د آفتونو بلاګانو میاشت بلل. دا شان نورې فاسده عقیدې ورباندې درلودلې چې کله نبي علیه الصلاة وسلام راغلی هغه دغه ټولې عقیدې رد کړلې. نو معززو خلاصه ده چې کم فاسد خیالات دغه جاهلیت په دور کې وه، نن سبا مسلمان باید هغه فاسد خیالات د دغې میاشتې متعلق ونه لري. دا میاشت هم داسې یوه میاشت ده لکه دا نورې میاشتې، نو دا کال ورباندې پوره کېږي، په دې کې هېڅ بدفالي یا بدمرغي یا غم یا افت یا بلا نشته. نو معززو د دې څخه ځان ساتل پکار دی. په دې میاشت کې هم داسې عبادات کول لکه په نورو میاشتو کې. دې میاشت کې هم هغه مراسم لمانځل چې کوم په نورو میاشتو کې لمانځي، هغه که سفر کول وي، که کوزده کول وي، که واده کول وي، نو دا ټول چې کومو په نورو میاشتو کې کېږي باید په دې میاشت کې هم وسي. بدپالي نیول نه دي پکار. ستاسې ورور حکیم الله صابر الحنفي، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.